أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذین اجازت ورکړې شو هغه کسانو ته یقاتلون چې جنگ کولی شي د دوی سره بانهم ظلموا په سبب د دې چې بشک دوی باندې ظلم شوی دی وان الله وبشک الله تبارک وتعالى على نصرهم د دوی په مدد باندې لقدیر قادر دی الذين هغه خلق اخرجو چې وباسلی شوی دي من دیارهم د خپل کورونو نه بغیر حق پنا حق الا ان یقولوا مگر دا چې دوی بویل ربنا الله زمونږ رب الله دی ولولا دفع الله الناس او کچری نوی دفقول الله تبارک وتعالى خلق لرا کنه دفقول الله تعالی خلق بعضهم بعض د دوینا ببعض په بعض نور سره لهدمت نو خامخه نړول شوی بوي صوامع خلوتخانه وبيع او ګرجي وصلوات او عبادت خانه ومساجد او جمعتونه لهدمت نو نړول شوی بو صوامع خلوتخانه یعنی عبادت خانه د راهبانو وبيع او ګرجي د عیسایانو وصلوات او عبادت خانه د يهوديانو ومساجد او عبادت خانه د مسلمانانو یعنی جمعتونه د مسلمانانو یذکر فیها اسم الله چې یادولی شو پدې کې نوم الله تعالی کثیرا ډیر یعنی دا ټول بروان شوی ولینصرن الله او خامخاب مدد کوي الله تبارک وتعالى من هغه چا ينصره چې د دین مدد کوي ان الله بشک الله تبارک وتعالى لقوي عزيز خامخا طاقتور دی او غالب دی الذين هغه خلق امکناهم کچری مونږه قوت ورکړو دوی ته فل ارض پزمکه کې اقاموا الصلاه نو قائموي به دوی منځو واتوا الزکات او ادا کوي به زکات وامروا بالمعروف او حکم بکوي په نیکو باندې ونهوا عن المنکر او من بکوي د بدو کارونو نه ولله او د الله د پاره دی عاقبت الامور انجام د ټولو کارونو وان يكذبوك او کچری دوی نسبت د دروغ کوي ته محبوب صلی الله علیه وسلم فقد كذبت نو په تحقیق سره پس په تحقیق سره نسبت د دروغ شوی دی قبلهم وړاندې لدوینا قوم نوح قوم د نوح علی السلام فقد كذبت قبلهم نو په تحقیق سره دروغ غنلیو د دین مخ کې قوم نوح قوم د نوح علی السلام وعاد وثمود او عادیان او سمودیان وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علی السلام وقوم لوط او قوم د لوط علیہ السلام واصحاب مدین او خاوندان د مدین وکذب موسی او دروغجن غنل شوی نسبت د دروغ کړي شوی موسی علیہ السلام ته فاملیت للکافرین پس ما مهلت ورک کافرانو ته ثم اخذتهم بما اني ولدي فكيف كان نكير پس رنګ عذاب زما فكأيم من قرية فالسمرة كلي أهلكناها منغ هلاكلل وهي ظالمة أو دوي ظالمانو فهي خاوية پس هغا پریوتی دی على عروشها پخپلو چتونو باندې وبئر معطلة او کویان معطلة بیکار پراتی دی وقصر مشید او لوی محلنا او مانه مشید لوړه افلم یسیرو پس آیا ندی ګرځیدلی دوی فل ارض پس مکه کې فتكون لهم پس چې وی د دوی د پاره قلوب زړونه یعقلون بها چې دوی پویدل په هغه سره او اذان یا غوګونه يسمعون بها چې دوی اوریدل کولې په هغه سره فانها پس بشکا لا تعمل ابصار نړندېږي سترګې ولكن تعمل قلوب التي لیکن بندیږي زړونه هغه زړونه په صدور چې پسینو کې دي ويستعجلونك او دوی په جلدې سره غواړي ستانه بالعذاب عذاب ولن يخلف الله او هرگز به مخالفت نه کوي الله تعالی وعده د وعده خپل وان يوما او بشکا یورز عند ربک پنځ د ربستا
کالف سنتن پشان د زرو کالو دا مما تعدون د هغینا چې تاسو شماره وکایم من قريه او سمر کلی دی املیت لها چې ما مهلت ور کړو هغیتا وهي ظالمه او هغی ظالمانو ثم اخذتها بیا ما اونی والهغی والی المصير او زما طرف ته دی بیرته واپس کېدل